په دې ویډیو کې زه تاسو ته د زاویو په اړه یو څه لومړني اصطلاحګانې در پېژنم او هغه اصطلاحګانې څه شی دي. یوه ده موږ سره حاده زاویې، بله ده موږ سره قائمه زاویې او بله ده موږ سره منفرجه زاویې. او چې کله موږ دا تشریح کوو د نومونو نه هر څه بیل بیل فرق یو بل سره معلومیږي. نو حاده زاویه به څه شوي، زه یې تاسو دلته رسمومه. که چیرې داسې موږ دوه شعاګانې ولرو داسې او د دې دواړو مشترک راس وي دلته، نو حاده زاویه به دا یوه زاویه وي، دا یوه زاویه. همدارنګه که چیرې دوه خطونه موږ رسم کو داسې او یو بل داسې پرېکړي، نو دغه دوه زاویې دا یوه او دا یوه، دا دواړه هم څه شی دي، دا حاده زاویې دي. نو حاده زاویې کومې دي؟ نظر دی دلته تر اوسه لا موږ قایمه زاویه نه ده تعریف کړې، خو موږ داسې ویلی شو چې دا داسې وړې وړې زاویې دي چې له قایمه زاویو څخه کوچنۍ وي. او قایمه زاویې کومې دي؟ قایمه زاویې هغه دي کله چې دوه شعاګانو په منځ کې داسې زاویه جوړه شي چې دا یوه شعا سره رقم روانه وي، افقي روانه وي، یا له ښي لاس نه چپ لاس نه ښي لاس ته روانه وي او یا داسې روانه وي، او بله شعا هغه عمودي روانه وي، یا د ښکته نه پورته داسې روانه وي داسې. نو دا زاویه چې دلته جوړېږي زه یې که په دې شکل وښیم دې ته مونږ قایمه زاویه وایو. خو د قایمه زاویې د ښودلو عمومي طریقه نښه دا ده چې مونږ داسې یو نیمه څلور کنجه رسمو. دا شوه مونږ سره قایمه زاویه. او داسې مونږ ویلی شو چې دغه شعا چې دا په دې باندې قائمه ولاړه ده، نو ځکه دې ته مونږ قائمه زاویه وایو. راځو دلته نورې زاویې رسمو. نو دلته که چیرې مونږ یو خط داسې جوړ کو او بل خط پې د پاسه داسې راشي، نو دلته چې دا کومه زاویه رسمیږي دا یوه یا دغه څلور واړه زاویې دا ټولې قائمه زاویې دي. که چیرې دا داسې وایي چې دا خط د ځمکې خط دی، دا ځمکه ده، دا پې قایم یا نیغ داسې دا شعا پې ولاړه ده. دا زاویې چې دلته کومې جوړېږي دا هم څه شی دي، دا هم قایمه زاویې دي. اوس چې موږ قایمه زاویه وپېژنده، راځو د حاده زاویې بل تعریف کوو. او حاده زاویه موږ داسې تعریفوو چې حاده زاویه هغه ده چې اندازه یا پراخوالی د قایمه زاویې څخه کم وي. وروسته چې کله موږ د زاویو د اندازه کولو واحدونه لکه درجه، ګراد او رادیان وپېژنو، موږ پوه شو چې دغه قایمه زاویې چې دي دا څومره دي، دا 90 درجې دي پراخوالی دی داسې. او دلته دا حاده زاویه چې دا به له 90 څخه څنګه وي، کمه وي، له 90 درجو څخه کمه وي. او یو بله طریقه چې مونږ پې فکر وکړو هغه دا ده چې حاده زاویه کې دغه دواړه شعاګانې یو بل نه ډېر لږه فاصله لري، یعنې ډېر لږ یو بل سره پرانیستل شوي وي. او په قایمه زاویه کې دا ډېر پرانیستل شوي. دا وګورئ دا دوه شعاګانې دا یو بل نه ډېره فاصله لري، دلته ډېره کمه فاصله لري، نو ځکه دا شو حاده زاویه. نو اوس به منفرجه زاویه څه شی وي؟ اوس به تاسو ته یو څه اندازه لګېدلې. منفرجه زاویه هغه ده چې له قایمې څخه زیاته وي، پراخه وي. راځو دلته یو څو زاویې رسمو منفرجه زاویې. دلته که مونږ یوه داسې زاویه ولرو داسې، نو که چیرې دا قایمه زاویه وي، نو دا شعا به دلته په دې باندې داسې نیغه ولاړه وه، داسې به پې ولاړه وه. اوس دلته دا له دې څخه ډېره پراخه شوې ده، نو دا یوه زاویه چې ده دا منفرجه زاویه ده. منفرجه زاویه هغه وي چې له 90 څخه لویه وي. دا زاویه اوس څه شی ده، دې ته مونږ وایو منفرجه زاویه. او دا له دې نومونو نه هم معلومیږي. حاد په عربي کې تیز ته وایي. دغه د یو څوکه وګوره تیزه ده، تیره څوکه ده، دا تیره څوکه لري. او همدارنګه قایم نیغ ته وایي. دلته وګورئ چې دا دواړه خطونه یو بل باندې نیغ تیریږي. او منفرجه یعنی چې پراخه شوي، دا د 90 څخه ډېره پراخه شوې ده، نو ځکه دې ته منفرجه وایي. دا زاویه لویه ده له 90 درجو څخه. دې کې دغه شعا د بلې شعا نه ډېره پراخېږي، نظر 90 درجو ته، او نظر حادې ته خو بیخي ډېر زیاته پراخېږي. نو اوس زه راځم دلته یو دوه خطونه رسمومه. اوس دې کې تاسو وګورئ چې کومې زاویې حاده دي. نو دا زاویه او دا زاویه دا دواړه څه شی دي، دا حاده زاویې دي، حاده. او دا زاویه او دا زاویه دا دواړه څه شی دي، دا دي منفرجه زاویې. همدارنګه په دې شکل کې هم دا زاویه او دا زاویه دا دواړه څه شی دي، دا منفرجه زاویې دي. نو اوس خبره له نومونو نه ډېره واضح هم شوه.
نو قائمه زاویه کوم دي چې کله دا دوړه شواګانې یو بل باندې قائم یا نیغي یو بل باندې تیرې را تیرې شي د وخت کې موږ ته قائمه زاویه جوړیږي. په حاده زاویه کې دا شواګانې یو بل ته ډېرې نږدې وي او د قائمه زاویه نه کم وي، او په منفرجه کې دا ډېر یو بل نه لرې وي، پراخه وي، د 90 درجو نه هم پراخه وي. نو نمونه او هم شکل کتونه دا روښانه کیږي.